سلامونه مې قبول کړئ. دوستانو نن چې د سره زه کومه ویډیو شریکوم نو دغه د یو ښکلي هلک ویډیو ده چې د مردان په علاقه کې ورسره بدکاري شوې ده، یعنې دی یې ګنو ته دننه کړی دی او هلته یې غلط کار کولو کوشش ورسره کړی دی چې بیا په موقع باندې دوی نیولې شوي دي. دوستانو تاسو سره یې دغه ویډیو هم شریکوم او دغه هلک څوک دی چې د دې نه تاسو خبر شئ نو تاسو به ډیر زیات حیران شئ. درنو دوستانو دا یوه رښتینې واقعه ده چې یو دوه ملګرو دغه ښکلي هلک ځان سره روان کړی دی او ګنو ته یې دننه کړی دی او په زوره یې ورسره زیاتې کولو چې په دغه دوران کې دغه هلک چغې وهلې دي. د ده دغه چغو سره په لاره څه کسان روان وو چې هغوی دغه اوازونه واورېدل او ور دننه شول چې دغه هلک یې ترنه خلاص کړو او دغه نور کسان هم تښتېدلي دي او دغه هلک خپل ټول حل په کور کې ویلی دی چې د هلک پلار او مور او څه کسان نور پاڅېدلي دي. په اتاڼه کې یې راپور درج کړی دی او ویلي دي چې زموږ زوی سره کومه کار شوی دی د هغې مجرمان دې ګرفتار شي او سخته سزا دې ورکړي شي، ځکه چې دا ړومبی ځل نه دی بار بار هسته هلکانو سره دغه غلط کار کیږي. قدرمنو دوستانو دغه ماشوم ډیره زیاته د بهادرۍ مظاهره کړې ده چې تللی دی او مور پلار ته یې حل ویلی دی، ځکه چې په همداسې طریقه به داسې ظالمان په ګوته کیږي او هغوی ته به سزا میلاویږي، ځکه چې په دې باره کې حکومت هم اوده دی چې داسې مجرمانو ته سزا نه ورکوي، خو بیا هم داسې کمپلین چلول غواړي چې کوم قسم مجرمان او کسان داسې کارونه کوي چې هغوی ته داسې سخته سزا ورکړي شي نو نور خلک به ترنه عبرت واخلي. دا و د نن ورځې خبر چې د سره مو شریک کړو. که ویډیو هم خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ، چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو هم راسره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.